ولا مبلغ علمنا وصلى الله تعالى على خير خلقه. چیراګل دغه لویه دره چې ډېر خلک پکې استوګن دي چې دا دنیا باده شوې ده د سړک د دغه لوی نعمت او د دغه سهولت نه بې برخې وو. څه موده وړاندې ولسي تقریبا 15 کلونه یا 12 کاله وړاندې ولسي خلکو دې سړک په جوړولو پیل وکړ، خو دغه وخت د مشکلاتو په وجه باندې څه ستونزې وې چې په دې ونه توانېده چې جوړې کړي. بیا دغه حالات راله. اوس دا د لله الحمد د امارت اسلامي د دفاع وزارت په مالي لګښت باندې د دغه سړک څه نوی وواله شه او څه ترمیم شه، تقریبا چې 10 یا 12 کیلومتره سړک دی. ولې هغه سهولت چې د سړک نه استفاده کیږي هغه بیا هم په دې سړک کې دا نشته دی چې د دې هغه ابتدایي سړک چې د نړۍ نه سرچینه اخلي هغه یوازې د شاتراشو د وړلو او د ټیکهدارانو په مالي لګښت د ټیکس دپاره جوړ شوی و. نو هغه سړک اوس هم تقریبا 10 کیلومتره د ګاډي مزل دی او پیاده چې خلک ځي 15 کیلومتره دی. نو موږ په دې ډېر زیات خوشحاله یو. تاسې دا ولسونه ګورئ چې دلته د خوشحالۍ نه ډزې کوي، د خوشحالۍ احساس کوي، مالونه یې حلال کړي. او زه د لار چیراګل شیرین محمد مې نوم دی او ملک هم یم د دغه رسمي. او دې درې ته د اوسه پورې یو خر نه راغلی. دا داسې خدای پاک موږ دا سپین ږیري دغه شوي په ارمانونو باندې مړه دي. دا وختیني سپین ږیري چې خدای پاک یو ګاډی دې ورته راشي. نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دا ګاډي راغله په دې سړک باندې. او دا سړک په خپلو لاسو د خپلو هلکانو د ټولو وړو او لوی وړو ساز کړی. نو دومره ورته خوشحاله یو لکه سړی چې یو داج نه راشي. نو ستاسې په مټو او په قربانۍ باندې او د وزیر دفاع چې دومره قرباني وکړه د امارت اسلامي دا کار موږ له وکړه او سړک لاړه و هغه بر چیراګل ورته وایي رودباري بر سر ته زموږ بادر مارشال کلی دی هغه ته ورسېد. خو ډېر د لرې زمانې نه راهیسې دلته نه دی راغلی. دا اولنی سړک دی چې زموږ په پیړۍ کې راغی. دا سړک د نړۍ د غټ پلونه سرچینه اخلي. نو تاسې پوهنه چې پل ډېر زیات خراب دی، وران دی، بارګیر ګاډي پکې نشي راپورې وتی، ولې چې وران دی، خراب. دغه پورته سړک چې کومه راغلی دی د ماچبڼې نه راوښتی او چیراګل درې ته راننوتی دی. نو دغه سړک دلته بل یو پل دی چې د خوړ نه موږ راوخاتو، هغه ځای څومره مشکل او څومره وران دی. دا د پله د وجې نه هغه پل هم نشته، هغه پل هم د سړک پلش دی. نور دا سړک چې راغلی نو دا زموږ په پیړۍ کې راغی. د کلي دې درې ته دې نه مخکې په سوونو کلونه تېر شوي دا سړک نه دی راغلی. دا سړک چې اوس دې کلي ته راغلی د دې کلي خلک د یو کلي خلک نه، دلته ډېر کلي دي. لر چیراګل دی، بر چیراګل دی، درماشال دی، کاګل دی، ډېر کلي دی. په دې کلو کې په سوونو خلک ژوند کوي او ډېر ماشومان او ډېر زنانه او ډېر مخلوق په دې کې ژوند کوي. دا خلک تاسو په خپلو سترګو ولیدل چې څومره خوشحاله وو، څومره مینه او محبت یې وو، څومره دې ګاړو سه، څومره دې خلکو سه. دا د خوشحالۍ نه دا ډزې کولې، د خوشحالۍ نه دا مالونه حلال کړي او ډېر دا خلک دومره خوشحاله دي.
دې ځنه چې به مریض شو مریض چې به په کټ کې واغېست یا په جنازه لرګي به یې دوه تړل او په هغو کې چې به مریض واغېست او مرکز ته به رساو نو یا به په لارې مړو. سرک په وجه چې ته وغږېږم چې دغه دا سرک موږ ته ډېر مشکل و او سلام مهربانه شو تاسو مهربانه شو چې وروره په موږ په سودکي راغله په موږ باندې دا سرک ورسېدو زموږ پر ارجل او مریض او دغه چې کوم دی نو موږ به په سودکۍ کې وړو اول ته به ډاکټر ته حاضر کوو وروره کته بیا سرکونه جوړ دي خو زموږ اوس دا سرک شړېږي چې د دې پله مشکلات ونه شي نو سرک بېرته نه والی نه والی. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره